خجی یو ډیر د سرور او موسیقي محفل محمود خان لالا په ځای کې موږ راغونډ شوي یو. دا موږ سره انجینیر اکرام الله خټک او محمود جان لالا د کلچر ډپارټمنټ سابقه ډایرکټر. نو لالا مینه ده، لالا ویل یو غزل موږ ته ډالۍ کا. نو دا یو ماحول مناسبت سره یو څو شعرونه دي. شعر دی وی تا سره زم خو سرور او موسیقي محفل کې غواړم، تا سره زم خو سرور او موسیقي محفل کې غواړم، میخانه غواړم، شراب غواړم، ساقي محفل کې غواړم، او څوک شته چې تو راتو شي سرندې تار ته ور ولګئ. مهرباني جي. وی څوک شته چې تو راتو شي سرندې تار ته ور ولګئ. ګډا غواړم، ادا غواړم، رنګیني محفل کې غواړم. خجی وی څوک شته چې تو راتو شي سرندې تار ته اور ولګئ. ګډا غواړم، ادا غواړم، رنګیني محفل کې غواړم. او څوک شته چې وجد راولي دا خلک بیرو راپاسئ. څوک شته چې وجد راولي دا خلک بیرو راپاسئ. فلسفه غواړم، صوفي غواړم، قوالی محفل کې غواړم. او هغې ته د څوک ووایي خنجر ته دلته پاتې شو. مهرباني لالا وی هغې ته د څوک ووایي خنجر ته دلته پاتې شو. په وینو سور بدن او خودکشي محفل کې غواړم. او وی په شپه سپوږمۍ راوتې او زه پې غزل لیکم. په شپه سپوږمۍ راوتې او زه پې غزل لیکم. خیال غواړم، الفاظ غواړم، دلبري محفل کې غواړم. او اخیری شعر دی مقطع چې صمد ښه شوګیره دی هسې اوتې بوتې وایي. مهرباني لالا. لالا وی صمد ښه شوګیره دی هسې اوتې بوتې وایي. یو مست جانان نږدې او سرګوشي محفل کې غواړم. یو مست جانان نږدې او سرګوشي محفل کې غواړم. سرګوشي محفل کې غواړم. ډیره مهرباني.